دا د موټرانو اکسیډنټ او ټکرونه موږ وینو چې ورځ سره بلې زیاتېږي او په لسګونه انسانان په دې کې په شهادت باندې رسېږي. دا خلک زما یو پیغام واوري د مسلمانۍ همدردي په خاطر باندې. هر هغه کس چې هغه د غټ موټر ډریور وي یا د واړه موټر ډریور وي، کله چې هغه موټر ته خیږي دا موټر باید د الله سبحانه وتعالی په مدد او په نصرت اسټارټ کړي، او کله چې روانېږي په ځای د خندا په ځای د سروز د اورېدلو د الله سبحانه وتعالی کومک وغواړي، د هغه حمد وکړي. اسلام کې الحمدلله موږ ته د سفر سنت پروت دی. پیغمبر خدا صلی الله علیه وسلم موږ ته د سفر کولو طریقه یې څه ده. هر وخت چې موږ د خپل اسلام څخه لرې سو موږ ته بیا مشکلات پیښیږي. ته چې موټر ته وختلې دا کلمه ووایه بسم الله توکلت علی الله حسبی الله لا اله الا علیه توکلت وهو رب العرش الکریم، او د سفر دعا ووایه او آیات کرسی ووایه، بیا د الله سبحانه وتعالی نصرت او کومک وغواړه چې خدای په خیر په عافیت مو ورسوي. ګرد عمر چې انسان په ځان غرسي د ځان کمال یې وبولي هغه انسان د غټ هلاکت سره. دویم شی د ځان سره فکر وکړه چې زما سره 50-60 کسان راسره دي، د هغوی روح د الله په نیز باندې ډېر زیات قیمتي دي. که هغه د حقه مړ سي د حقه د دوی وینه وبهوي د الله څومره قهر راځي. یو انسان قرآن وایي، یو انسان د حقه وجل فکأنما قتل الناس جميعا، لکه ټول انسانیت ختم کړي. ته د ځان سره دا فکر وه چې زما سره 50-60 کسان سره دي، د دې 50-60 کسانو د مرګ او د ژوند ذمه داري زما ده، د قیامت او د دنیا مسؤلیت زما دی. نو زه باید څه وکړم؟ دا تا یې پسه نه راخیستي، دا تا حیوانان چې حیوانان راخیستي والله که دا رقم جرأت وکړي ستا سره انسانان درسره دي. بیا درېیمه خبره دا کم سواریان چې ستا سره سره دي دا ستا رانیول سوي کسان نه دي، دا ستا غلامان نه دي، دا آزاد خلک دي، دا تا ته پیسې درکړي دي، دا پیسې شیندي، پیسې مصرفوي د ځان لپاره، اسرت او د راحت سفر غواړي. ستا دا خیال دی چې بالا به دې ماته هېڅ نه وایي. دا هر سوال حق لري، ګوره شرعاً حق لري. کوم کس سفر کوي دا خبره دی واوري، شرعاً حق لري چې کله ډریور په موټر باندې د احتیاط او د ټرافیکي اصول نه خلاف عملونه کوي، زغلی د دا غاړې ونیسه، دا ټول بس والا ورسې د دا غاړې ونیسي. خیر دی تا ته؟ زه تا رانیولی یم، زه ستا غلام یم، ته چې هر څه کوې هغه به کوې. تا ته خیر دی؟ دا به باید غاړه ونیول شي. بیا د یوه انسان وینه دا ستا سره امانت دی، د دې د بدن اعضا ستا سره امانت دی. که د دې لاس مات شو، که د دې پزه ماته شوه، که د دې ستر ګړنده شوه، که دا سړی دې فلج کړي، د دې ذمهداري به ستا وي، دیت به تا ادا کوي. ځکه زموږ په قایل کې چې کله د ډریور سره سپاره کسان وي او ډریور د ټرافیکي اصولو خلاف موټر باندې کوي، ډریورینګ کوي، که چیرې په دغه موټر کې یو حادثه پیښه شوه، کسان مړه شول یا زخمیان شوه، د دې ټولو دیت چې کوم دی هغه د دغه ډریور او د کمپنۍ والا د دې په غاړه دی، د دې نه به اخلي. ولې موږ هر وخت دغه یې پرېږدو؟ دلته په سوو مړي شوي دي، تاسو د کمپنۍ والا در غاړه ونیسي، په زوره دا دیتونه ځینې واخلي، قسم په خدای که بیا په ژوند دا کار وکړي، په بد دا نه خو به دې کېږي. دا د مال په تاوان به بیره دا قسم د مال تاوان ځینې واخه، د هر انسان هغه دیت ځینې واخه کوم چې اسلام ایښی دی، دا قتل عمد دی. په لوی لاس باندې موټر بې احتیاطه چلول، ډرایورینګ د اصولو خلاف کول، د ټرافیکي اصولو مراعات نه کول، په دغه وخت کې که حادثه راسي دا قتل عمد دی، دا قتل عمد دی، دا دیت دی، دا به خلک د دې څه دیت غواړي. دا خو ستا ته خو مسبب یې، دا خو ستا په لاس کې دی. لہذا پام په دې کې ډېر زیات کول پکار دی. ولې د خپل آخرت ستاسو تنخوا ده ډریور ته، هر ډریور څه پوښتنه وکړي ستاسو تنخوا ده چې اډې رسي نو یې 50,000 به
په دغه 5,000 باندې ته د آخرت دونې مسؤلیت وکړې ته دونې خلک وژنې د دې پسته د قیامت په ورځ ټول ستا څه کېږي بیا ته اوس نشه دې کړې ده په حال کې نه یې عقل نه سره حواس نه لرې ستا سره دوه انسانان امانت سره دي ته په دا لوی موټر باندې ګوره دا د عقل خلاف دي دا دومره انسانان د یو انسان په واک کې لیکن الله سبحانه وتعالی چې تا ته مسخره کړی دي نو ته خو د هغه خدای په نصرت باندې ولاړ شه کنه دا د انسان کار نه دی چې دومره غټه اوسپنه در روانه کړي او د ځان کمال بولي قطعا دا کمال نه دی دا د الله د لوري دی سبحان الذي سخر لنا هذا هغه پاکي دی هغه ذات لره چې دا تا ته مسخره کړی لیکن ته د ځان کمال بولي بیا بازی پکې خربازی پکې یو کمپنی او بل کمپنی والا بازی پکې وي تا ته خیر دی د انسانان سره سندر سره د دې هر کس تر شا غټ کول پروت دی د یو په خرابېدو باندې د یو په هلاکت باندې ټول کورنۍ ور خرابه اولادونه خرابه اعتمانه خبيثه ته د خدای په دې نه بیرېږه کنه لہذا په کار دا هر کمپنی والا د خپل ډرایوران چې لګي د دې باید خپل اصول پرې کچې د اصول خلاف وکي و به اثر لیکن کدی نو وایي ته په دې راضي او دا که اره پیښه وکړه په هغه کې ته ورسره شریک دا عذر دی نه بدلیږي چې ما خلاص واره ورته وایي چې دی نه زی تا چې لاس واره ته ویلي دي ته په خبرو مې ولې نه باسې ولې د خپل خلکو یا پر تا چې اعتماد کړی دي هره کمپنۍ چې پر تا اعتماد کړی دي دا خلک ساسه راځي ټکټ کاټي دا خصا په لاس کې دا خراب ډرایوران ته وباسه دا ډېر لوی مسؤلیت دی زموږ په وطن کې خو دا خلک انسانان په هېڅ هم نه بولي که 20 مرسي که 50 مرسي که 40 مرسي د دې بس دا خو دلته د پسو په رقم نه کېږي حالانکه په شریعت کې دا ډېر غټ جرم دی ډېر خطرناک جرم دی د دې باید مخنیوی وسي د دې کمپنۍ مشران باید میټینګ سره وکړي اجلاس سره وکړي دا رقم ډرایوران باید د هغوی دپاره اصول و ضوابط و قواعد کښېږدي ستا ډرایور دی ستا مزدور دی ستا پر اصول نه ځي وایه بس دا بې احتیاطي کول او در دوم دا چې زموږ په شریعت کې ترافیکي اصول مراعاتول دا لازم دی که چا هر کس چې که موټرسایکل والا یې که سایکل والا یې که پیدره وي که غټ موټر والا یې که کوچنی موټر والا یې که چیرې دا د ترافیکي اصولو خلاف کار وکړي او په هغه کې خدای نخواسته یو حادثه وشي پر دا سړي باندې دیت او تاوان راځي موږ یاره پلا ماپ زه خو همیشه دا خلکو ته وایم کله کله دا غټ موټر په کس په یو کوچني کې مشتي هېڅ احتیاط نه کوي دا سړک دی د ځان بولي باره چې راشه واسي زه خو ډرایور یم خوله کږه کږه کوي ما ماپ که یو یې هم ماپ نه کوي دا ستا ماپېدل دا سبب د دې ګرځي چې دا سړی دې په نور پر دې جراتمن کې سبا بل وایي بل څه مافي غواړي بل وایي بل څه مافي غواړي په دې لحاظ باندې د مالي تاوان په لحاظ که خدای نخواسته په دې کې یو حادثه راغلی یو بل مشکل راغلی بیا یو در بل باید معافي سره وسي لیکن په دې چې دی ستا موټر د خوش کې روان وي په دې خاطر باندې یو وخت ځینې واخه چې دغه سړی سبا احتیاط وکړي دا ډېر غټ مسؤلیت دی